السلام علیکم دوستانو، نن ته په دا ویډیو کې را سره وګورئ سیوې ښځې چې څلورو بچیانو مور ده، خپل میړه له یې زهر ورکړی دی په کیلو کې، د کیلې په جوس کې، او دا د بل هلک سره مینه وه، په دې وجه یې خپل میړه ته یې زهر ورکړل. نور ته یې په دا ویډیو کې را سره وګورئ. ګرانو مرګرو، په 25 جولای باندې د داوزو تاڼې په حدود کې د سلورو بچو پلار چې کوم دی هغه مړ شوی و. پولیس دغه کیس ټریس کړی دی او د ښځې د په مرګ په الزام کې نیولې ده او یو رشتہ دار نننی پروګرام کې به موږ د پولیس نه او د کم کس چې مړو د فیملی نه به تپوس کوو چې دا پولیس د متوفي د ښځه کوم نیولې ده، د په څه الزام کې نیولې وه او د سره چې کوم د دې خورۍ نیولې دی د دې خورۍ او د دې زنانه په خپلو کې څه تعلقات و، دا ټول تفصیل به تاسو له موږ د ننني ریپورټ کې دلته چې کوم په 25 جولای باندې کوم یو مړی شوی هغې تفتیش څنګه شروع شو او دا کیس بیا قتل ته څنګه ورسېدو ټریس څنګه شو. بسم الله الرحمن الرحیم. کیسر بھائی اول ستاسو ټیم ته ویلکم. چونکه ډیر افسوسناک واقع شوې ده 25 جولای باندې د داود ډیت شو. اچانک طبیعت خراب شو او هسپتال وړو دوران هسپتال ته د باډي ډیډ ریسیو شوی و. کافی دغه اوکو تکلیف په تیر شو، خو بیا هم چې کله د تدفین کې هم ډیره جلدی وشو، تدفین ورلو کو خو د دې کور والا په دې باندې شکیو چونکه د داود نو سم میډیکل ایشو وا، نه هارت پیشنټ و، نه شوګر و، نه بی پی وا، دا چې هیڅ قسمه ایشو ورته نه و. نو کور والے شکیو چې یاره د چې کوم د خورای د لقمان د سره د تعلق وو په کور کې په مخ کې هم څه ډیسپیوټس وغیرہ شي، خو هغه ښکارا کړی نه و د سیلف ریسپیکټ لپاره. د دې چې کله دا تدفین شو نو د دې کور کې هغه ټینشن کریټ شو. خبره اوشوا بیا د هغې نه پس په 10 اگست باندې د دې ضرور زبیولا راغو تانه کې ریپورت وکړو. د ریپورت خبرې چې مونږ کوم ووري چونکه هغه کې سچایي و نو مونږ افسرانو والا په نوټس کې راوستو، په هغه کې مونږ 174 نوټس وکړو، لیګل اپینینز هم پکې واغښت، هغه ټول ارسیس سمرا فارمالیټیز و چې مونږ پوره کړو. دا غي نه پس هغه کې مونږ 164 وکړو د دواړو ملزمانو خلاف. د لقمان چې کوم دی دا د داود خورای دی، نو د دې دواړو ملي بغت سره د زهر ورکړو. بیا دا غي چې مونږ کله اریسټ کو انټروګیشن کې بیا مونږ سره دا چې کومه د داود وایف لقمانو دواړه مونږ انټروګیټ کوو، هغه مونږ ته د دې شیز کنفیشن وکړو چې او زمونږ د دواړو خپلو کې تعلق جوړو او چونکه بیا مونږ واده اراده وکړه، د واده اراده کولو د پاره مونږ د ختمول ضرورو، لہذا د مونږ بیا په د کیلو په جوسو کې زهر ورک او د سره ډیت شو. دا موږ اورېدلی چې یاره لکه څنګه تاسو وې تفتیش کې هم دي داسې ویلي چې یاره دې مخکې هم د ښځې او د خورۍ داود د مرګ کوشش کړی و، هغه څنګه خبره وه؟ بالکل جی، چې کله مونږ دې دواړه انټروګیټ کو نو بیا دواړو ملزمانو دا کنفیشن وکړو چې او دې ته مونږ یو ځل په چیو کې زهر ورکړو، دا د مګو والا چې کوم زهر دي دا ورته مونږ ورکړو، خو هغه په اثر ونه کو. په دویم ځل چې بیا مونږ هغه ته کله دا زهر ورکو نو دا غي اثر په لګ زیات شو، خو چونکه ډته ورسره ونه شو، طبيعت ورسره ډیر زیات خراب او بیمار وو، کورته بوله خلک پښتنې لمتل راتله. نو په دې دویم ځل چې کله دې په کټ باندې پریوتو دا خويندې وغیرہ فیملی وغیرہ چې د تپوس پښتنې لراتله، نو هغه کې هغه یو خور دی له د تپوس پښتنې کې کېلې راوړې وي، هغه کېلې د خزي واغشتي، هغه نه جوس جوړ کو د کېلې جوس او پاغه کې هغه د زهر مقدار زیات واچولو. بچ هغه څنګه خړلو بکولې زبیولا بکولې د دواړو ملزمانو چې دا غي 5-10 منټ تیرېده د طبيعت خراب شو، اچانک په وومیټینګ هم راغو، بلیډینګ هم ته سٹارټ شو. مونږ هسپتال ته چې رسولو په لار کې هم د ډیت شو. د دې چې کله د پر ډیتو شو دی هسپتال ته موړ، بیا د هسپتال داسې سپارچا یا داسې ډاکومېنټ سو ډاکټري دي سره چې یاره هلته د ډاکټر چیک کړی وي او هغه ویلي وي چې یاره د څه وجې نه مرګ دی. چونکه چیک اپ خو هلته شوی، خو دواړه ملزمان هلته موجود او هغې ته پته هم وه چې دا کار مونږ کړی دی، نو هغه ثبوت دی ختم کړی. کور والے څه وایي چې د دې خو لکه پیله نم تعلق و د مرګ کې په دې څنګه شک رالو، دا دونه ورځې دي د څه دي خپل انویسټیګیشن کړی دی د دې نه یا څه وجه وه چې دا دونه ورځې پکې تېرې شي؟ د هغې د مرګ نه پس هغې هغه ښځه په ډېره یره کې وه، د هلک هم ډېر په یره کې و او دې ته الریډي مخکې نه هم د دغه څیزونو پته وه، خو سیلف ریسپیکټ لپاره دا خبره کلی وطن کې د عزت لپاره شو کړې نه وه، نو د دغه وجې دی هغه ډایرکټ سټیپ اخیستی نه شو. خو چونکې چې کله دا رور د دې وفات شو نو دغه صدمه دی نشو برداشت کولی او د هغې دپاره بیا دی پولیس سره هم رابطه وکړه، هغه ټول ثبوتونه هغه ټول چې څومره سچایي وه هغې دي ټوله راوسته، چې کومې خبرې مخکې دي په ټولې
د فیملی د ریسپیکټ او د دې رور د دې مرګ خبرې یا د دې بابي او د دې الګ د تعلق باره کې دي د عزت توجه چې کوم خبره پټوله چونکه رور مړ شو نو دا غینه پس صفات نشو نغي غټوله خبره اوپن کچي اصل وجه ده دا مورې دی چې دا چې کم دا وچا کړی دا د مقتول خپل رونه نه دي د خپل میرانی رور دی خپل رور نه د دی کار څه کو داود چې په محله جنگي کې په پرنټینګ پریس کې کار کوي او دا خوري د سره یو ځای اوسېږي نه خوري خو بل کور کې چې اوسېږي خو دی کرے انا جان ډیرو هغه ایش څومره دی او دغه کار روزګار څه کوي داغه ایج تقریبا 28-30 سال پورې وي تقریبا او هغه سواده ماده کړی دی نه واده نه دی کړی اوس چې د دې کیس کوم مدعي دی هغه په دې باندې صرف عدالت کې داغه کړی دی پوسټ مارټم خلانه دي شوی کنه نه جی د دې 18 تاریخ باندې به ان شاء الله د کوټ په آرډر باندې آرډر شوی دی 18 تاریخ باندې بددي بیا دوباره قبر کشای کیږي داغه نه به سیمپل غسل کیږي او بیا کې ام سی ته زی لیب ریپورتس پر راځي نو داغه کې به مونږ ته پته ولګي واضح بشي چې آیا د ډیث د ظاهر نه شوی دی یا د بل څه نه شوی نو لکه مطلب د کیس زیاده فیصله هم انحصار چې کم دی او په پوسټ مارټم باندې دی بالکل جی پاغه باندې اشفاق خان تاسو د وزو تانه انویسټیګیشن اس ایچ او ادوار ملزمان بتاسو اوریدلی د خزه چې کم ده د سو بچو مورو د دې کله واده شوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قیصر خان دا د هو شپږت وو اتګالو شو چې دی واده شوی دی د درې بچی دي او د دې را خوون چې دی پریس کار کولو په جنگي ماله کې دا د خړایو نو دیګر بسلو راتلو نو په دوران انټروګیشن کې خزه ملزمي او دو ملزم دواړو ته ویل چې را زمون بس دیو کورت راتلو په دې وازمون دواړو تعلق جوړ شو د دې خو مطلب دا خزه چې کم ده د خ تعلیم یافته چې نه محمد اوریدلې دي نو د دې درې بچي مو اسو چې خاون سره په ست تعلق خراب شو د لک سره جوړ څنګه شو دا ملزمه وای چې زبم خاون الوقت وخلم ټکولم به پچول به پیسې نه راکولې دا په دورې به مال سلی به خرچه راکوله دوره سي نو دا لک چې کومو دا د خړایونو د لواره کار نو دا مال د هفته 4000 4.5 روپیا راکولې پس په دغه باندې بعد مو د تعلق هم جوړ شو بیا پدې کې چې د واده خبره سره شروع شوې نو د واده روا پاره چې کوم دې موږ دا اقدام کو دا سره موږ شامل کوو مطلب د دې داو کفر سود دې پته نه ولګي د دې دوړ بواده کو دې کو پته نه ولګي د دې دوړ واده کولو دې په سلا باندې دوړو دا کار کړی دی دا خزه خو تاسو وره دې ته اوس سخت پیمانی و په خپل کار باندې خزه خو په خپل باندې ډیره پیمانه سره چې ملزم ډیره په پیمانه په خبره باندې دا دوړه باچان خلک دي ازه جنې چې کوم مدن و د دې تعلیم هم دا سلورمه درجه کې سبق وي او علیکم خو پیمانه په دې وجه باندې خبرې دوړه پټه دې کې پهل چا کړو د دوستانه دې الګ یا دې خزه دې کې خزه دوستانه وړمنه دا کړې دي د الګ سره بیا په موبایل باندې را بيتي شي خپل کې او بس خاون خو بیا سال لړو جنگي مالی دا پریس کارلا زه یو ترور و بتا به سر کور کې وا اب د لمن رسیدا نو یو من رسیدا لړ نو بیا به دی بس مقابله او بیا به دی ورتل دا شي چې دا ډول کول تاسو به دا ته پوسټ کړی کنه چې لکه دا د خوري رشتہ چې کوم نه دا خوري نږدې رشتہ خوري خامخا خلکو کر راځي نو تاسو هغه ته نه چې تا دې ټیم کې زین د کار یاره کې سر به نه سبا دا سه د موبایل دا سه دور جوړ کړی خلکو سر کو حیات لیدا نو په دې وجه باندې دوړ خپل تعلق کې مامي او خوري هوټل دې رشتہ په دې وجه باندې تعلق جوړ شوی په موبایل باندې بس دې دوړو پسې سوکسي راځي د فیملی ور پسې سوک باندې ترنه وي دې پسې هو تاسو پورې مونږ نن دې دوه یو ورځ کسړی راغشتره او مونږ جنې جیل کې جمع کړه ملزم مونږ انټروګیټ وو دې وسوله راغلی نه دي دوړه پټه نه قومونه نه راځي ور پسې او مشر نه وسم مشران راځي نه زو کشر راځي دې سوي چې خاون خو مړ شو او خزه جیل ته لاړه ماشومان چا سره ماشومان چې وو د کله د داوود مړ شو نو د ماشومان اذان سره د خزي بوتلو پلان کړه او پرونو چې کله د دې گرفتاری شو نو ماشومان راوستلو هغه ته نو د تر بوتلې دي کور کې دي او تر سره سلیم خان دی چې کم زهر ور کړی دي کنه د کستا دی دا چرته نه وروړي او هغه دکاندار په دې کې شامل تفتیش کیږي یا نه بالکل دکاندار خو به شامل تفتیش کیږي د غوا لپاره او دا بخشو پل کې د دې دکان دی مونږه دکاندار راوسم بو دا بیان مغسته دي او هغه ته خو چونکه دا پته نه و چې دی به چا د مرګ لپاره دا وړي خو بیا هم د کیس تفتیش کې شامل دي څه د وی ودا سوي چې هغه ته سوي چې سراکا دا چو امر د وی د چیرې زمون کور کې د مګي دی ډیر زیات تنګول کې مونږ له زهر راکا
نو یو ځل چې کوم ورکړي دي هغه لږه لو کوالټي وه، بیا په سیکنډ ټایم د هغې نه ښه کوالټي وه، په تھرډ ټایم باندې ولا بیا کافي تیز زهر ورکړي دي چې هغې 5-6 منټ کې د هغې هغه د داود باندې غلط اثر د هغې شوی دی. اشفاق خانم دې تاڼې په ایریا کې یو میاشت پهله داسې کیس شوی چې د اورندار او د لیور په خپلو کې تعلق او هغه سړي خپل د اورندار لپاره خپل رور وجلی و. داسې واقعیات ډېر زیات تیزۍ سره په دې کې اضافه کېږي، وجه څه ده؟ نن سبا کیسر خان تا ته چې ما څنګه ویلو د مشرانو ته ویلې نن سبا ټول سیستم چې کوم دی د دنیا دا سیستم چې دی هلکانو زنانو دا کیسر ټوله موبایل خرابه کړې ده. موبایل په وجه باندې چې دی هغه بې شرمي والا داسې خلکو نه حیاګانې لاړې. اسلامي تعلیمات کم شو لکه څوک عمل نه کوي، یعنې ورندار او لیور دا په کور کې داسې وي لکه چې مشر ورندار وي نو هغې د خلک د مور په نظر ګوري. په دا د شکرپور کې موږ یو واقعه راغلې وه. سلیم خان دا چې کوم ته مونږ کوم خبرې کوو خورئ او راره دا خو داسې رشته ده چې دا د کور نه څوک نشي منې کولی که نه، دا مونږ کوم طرف ته روان یو او د دې روکتام به څنګه کېږي؟ تاسو پولیس افسر هم یئ او د دې سوسایټۍ مطلب معزز شهري هم یئ. بس یو خو زمونږ د اسلامي تعلیمات نه لرېوالی دی، بل کوم ځای کې چې فریډم راشي نو هلته بیا دا مسلې خامخا راځي. نو چیک اینډ بیلنس پکاري هر رشته په خپل ځای باندې، خو بیا هم هغه چې د کم لیمټس مونږ ته خپل اسلام ښیلی دي، کم مونږ ته خپله پښتو ښیي، د هغې هغه لیمټس د هغې هغه خیال ساتل پکاري. نو انشاءالله بیا به داسې حادثې نه کېږي. اخري تپوس کوم چې کله چې دوی تاسو ونیول دي خو هم داسې په اسانه نه یې منلی که نه، د دې وینا څه وه؟ په اسانه خې نه نیولي، خو بیا هم هغه ګلټي فیل کوله او چونکې د دې هغه زور تعلق چې کوم و نو هغه الریډي مخکې کور کې شو شوی و، خو هغه خلکو د خپل عزت بچ کولو لپاره دا خبره اوپن کړې نه وه. نو هغه ټولې خبرې چې بیا اوپن شوې هماغه د داود خور چې ورته مونږ مخې ته کېنوله، هغه نورې خویندې چې کومې مخې ته کېنولې دې ته یې ویلي مو چې دا تاسو هر څه غلط کوي. په د هغې نه پس هغوی سره بیا د انکار وجه نه وه پاتې، بیا کنفیشن وکړو چې مونږ نه دا غلط کار شوی دی او خپېمان هم دي پې. دی پولیس ته خپل جرم منلی، عدالت خو لا نه دی منلی؟ نه جی نه، عدالت کې لا نه دی منو دی، د دې خو 1 ډے کسټډي ده، کسټډي نه پس په انشاءالله پیش کوو. امید دی چې هغې کې به هم کنفیشن وشي. ګرانو مرګرو پولیس یقینا چې ډېره ښه کاروي او ډېر په لږ ټایم کې کړې ده. دواړه ملزمان یې گرفتار کړي دي. د پولیس خبرې تاسو واورېدې چې دواړو ملزمانو خپل جرم هم منلی دی، خو دا پهلنۍ واقعه نه ده. په دې لږ ورځو کې دا د داوزو تاڼې دویم کیس دی. څو ورځې وړاندې د پهاړي پورې تاڼې ایریا کې دغسې یو ښځه نیول شوې وه چې د هغې د خپل خاوند نوکر سره تعلق و. پرون د فقیر آباد تاڼې په حدود کې هم داسې یو واقع شوې ده. نو الله دې رحم وکړي، پته نه لګي چې مونږ کوم طرف ته روان یو، ځکه چې دا کمې نږدې رشتې دي او د هغې دا حال دی. نو بیا به انسان کم چا سره په چا به اعتبار کوي، چا باندې به ټرسټ کوي، ځکه چې مونږ بلا شي کیسونه داسې ریپورټ کړل تاسو ته چې کله ښځه خاوند یوازې اوسېږي نو هغې کې مسایل دا پیدا کېږي چې خاوند کار دپاره لاړ شي او اکثر ښځه چې کوم دی هغه دغسې غلطو لاسونو ته لاړه شي. نو ډېر زیات د سوچ او د فکر نه کار اخیستل پکار دي. کمې معززې رشتې چې کوم دي د هغې ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. خو دې سره سره د کور چې کوم سربراہ دی مطلب خاوند چې کوم دی هغه هم د دې څیز ډېر زیات خیال ساتل پکار دي، ځکه چې اکثر ښځې عمده اعتراض کوي چې په هغې باندې خاوند تشدد کولو، سختي به کوله. نو خاوند له په دې ټولو خبرو باندې ډېر سوچ کول پکار دي. په دې رشتو باندې هم خیال ساتل پکار دي چې په کور کې څوک پرېښودل پکار دي او څوک نه.